چې کله یو بنده مړ شي نو دی به په یو کټ باندې واچي او د ده نه به ټول لباس لرکي، صرف د ده عورت چې دی په هغې باندې به یو کپړه ونیسي، ډبله کپړه چې د ده عورت دی نه لاندې نه ښکاري. ما څو مړو کې دا ولیدل چې دا خلک په دې مړي باندې کپړه نیسي، خو همدغه د کفن د سان دا کپړه نیسي، هغه ډېره نری وي چې لمده شي نو بدن پکې ښکاري. نو دا ضروري نه ده چې همدغه کپړه به نیسي، د کور یو غټ څادر راواله چې لاندې تې څه نه ښکاري، یو غټه کپړه راواله. د مړي نه به کرکه نه کې، نفرت به تې نه کې، یره به تې نه کې. د بنده پلار مړ شي او بیا دې نه یېرېږي چې دا خو زما څادر دی، دا به زه اوس په مړي باندې نیسم، دا خو زما تولیه ده پاکه، په دې به زه مړی اوس پاکوم اوچوم به، او په دې خو ما مړی لامبولې، په دې صابون به زه لامبم، او په دې لوټه خو مې مړی لامبولې، نو دا اوس کور کې خلک تېرېږي. دا د یرې شی خو نه دی، دا خو ستا هماغه پلار دی که نه، هماغه مور دی. دا غسل وله نه ورکوي. زوی وی زه یریږمه، زنانه مړه شي لورې وی زه یریږمه. په بچو باندې د مور پلار دا حق دی چې دی له غسل ورکي، کفن وله ورکي، دا پې د مور پلار حق دی. دی مور پلار ته رالوی کړې، خواري د سره وکړله، سختې د سره برداشت کې، سبق یې د بانی وي، سکول یې د بانی وي، مدرسې د بانی وي، قرآن یې د بانی وي، او ته دومره نه شوې په دې دونه زندګۍ کې چې ته خپل پلار له غسل ورکړی شي، ته خو بیا هسې براینا مسلمان یې نو. ناول خو زده کول پکار دي، که چاته نه زده او مړی وشي نو چا سره یو 15 منټه کښېناستل پکار دي چې ما کره مړی شوي دی څه چل وکړم، نو څوک وله راولو، هغه هم بس یا پوهېږي یا نه پوهېږي، پیپ ورته ونیسي لکه خلک چې موټر سایکل لامبوي دقه شان مړی راله ولامبوي. دا خو مړي سره زیاتې دی، په سنت طریقه باندې وله غسل ورکه. د دنیا په کار چې موږ نه پوهېږو نو د خلکو نه تپوس کوو، نو ځان پوه کا، مړی خو هغه سات څوک نه لامبوي، ډېر ټیمې پکې. ځان سره یو پوه کس ودروه، که زنانه دی ځان سره د یو پوه زنانه ودرئ چې راشه ما ته چل وښایه چې زه غسل ورکم. په سنت طریقه باندې وله غسل ورک او دا اخیری حق یې ادا ک. نو داسې کپړه به پې نیسي چې مړی تې لاندې نه ښکاري. دا کفن سره چې د سان کومه کپړه راځي هغه پې مونږ ونیسو، هغه چې لمده شي او د مړي د بدن سره ولګي نو ټول مړی پکې ښکاري. نو دا کار نه کوي ډبله کپړه، که لمدم شي چې لاندې تېنا د مړي عورت نه ښکاري، شرمګاه یې نه ښکاري. بل لا چې د کفن او د غسل په ځای کې به د ضرورت نه زیات خلک نه وي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم له غسل چا ورکړی دی؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ له غسل ورکو. حضرت عباس چې د نبی علیہ السلام ترو دی ور سره ولاړو، او دوه د عباس صاحب زامنو، یو فضل او یو قسمو، دا دواړه ور سره ولاړو، دوی نبی علیہ السلام په ډډه اړو، او اسامه رضی الله تعالی عنہ او یو بل صحابي هغې دواړو اوبه ورکولې. حضرت علی صاحب غسل ورکو، عباس صاحب او دوه زامن هغوی به ورته نبی علیہ السلام په ډډه اړو او د دوه صحابو اوبه تیارولې. نو د غسل په ځای کې به زیات خلک هم نه وي. مونږ کې دا مصیبت هم دی، مونږ ګڼه جوړه کړو. د واده په کور کې هم سړي دننه کوشش دا کوي چې دننه لاړ شي، او د مړي په کور کې هم دا کوشش کوي چې دننه لاړ شي. نه مختصر کسان، پوی کسان چې هغوی پوی وي. بعضې خلک ځان ته پوی وي خو هغه پوی نه وي، هغوی له غسل چل نه ورځي.
خودونه شور جوړ کی چې که تا د غسل طریقه په کتابونو کې زده کړې ده ستا نه به هم ایره کي ته به وایې که زه غلط یم او دې ټیک دی دومره چالاک وي ما ته یو ملګري خبره وکړه یو ځای کې مړي له غسل ورکېده نو د هغه دا زیاتي ویښته و نو د مړي نه پس د مرګه دا زیاتي ویښته لر کړل دا جهل نه دی ښه د غسل په وخت کې مړي له اجامت خلک وکړي اجامت یې غټ شوی دی چې دا الله له لېږم هم چې داسې مختوره نه ولېږم دا خو جهل دی نو ځان ته پوی وی خو پوی نه وي دا الله رسول صلی الله علیه وسلم هغه د غسل وخت چې راغی نو صحابو فکر شروع که چې څه وکړو مړي له خو چې غسل ورکې ده نه به ټولې کپړې لرکې دا خو د الله رسول دی څه وکړو نو په دې صحابو باندې داسې غنودګي شان راله داسې بېهوشي شان پې راله خوب شان پرکالي پې راله او یو غیبي آواز شو چې دا د الله رسول دی او دله چې تاسو غسل ورکوئ نو د ده نه لباس مه لرکوئ لباس کې وله غسل ورکړي نو صحابه کرامو نبی علیه الصلاة والسلام له غسل ورکو خو لباس یې ترېنه لرې نه کړو حضرت علی صاحب ورله غسل ورکو حضرت عباس چې دا یې تره دی او د هغه دوه زامن دوی نبی علیه الصلاة والسلام په ډډه باندې اړو راړو او د دوه صحابه کرامو اوبه تیارولې ټول شپږ کسان نبی علیه السلام له غسل ورک د مړي د غسل طریقه همداسې ده لکه څنګه چې ژوندی انسان غسل کوي ژوندی انسان چې غسل کوي اول استنجا وکړي په لوټه استنجا وکړي بیا په اوبو وکړي بیا اودس وکړي او بیا غسل وکړي نو چې مړي له غسل ورکې اول ورله په لوټه باندې استنجا به بنده وکړي د عورت د پاسه شرمګاه د پاسه یو غټه کپړه چې لاندې ته بدن نه ښکاري هغه به ونیسي دوه کسه او دا یو کس به لاس ته ډبره کپړه واچي داسې کپړه چې د انسان د بدن حرارت او ګرمایش پکې نه محسوسیږي که دستانه دې پیدا کړ ډېره ښه ده دا اوس دا ربړ والا دستاني چې دا ډېره ښه ده ناول به لوټې راوالې درې استنجا به ولې وکړي د هغې نه بعد به ورله په اوبو باندې استنجا وکړي استنجا وشوه اوس به ورله داسې اودس وکړي لکه مونځ ته چې خلک څنګه اودس کوي خو د مړي او د ژوندي په اودس کې دا فرق دی چې ژوندی بنده اودس کوي نو مزمزه او استنشاق کوي خوله کې اوبه اچي او خوله کې اوبه تاوی را تاوی په پوزه کې اوبه اچي پوزه پاکوي مړي له به په خوله او په پوزه کې اوبه نه اچوي ځکه د هغې نه بیا راوښکلی نه شي نو لمده ګوته یا لمده کپړه دا به له خوله کې ووایي او په پوزه کې به ووایي بیا به له مخ وینځي بیا به لاسونه څنګلو پورې بیا به له په سر مسح وکړي او بیا به له خپې وینځي او داسې شو د دې نه بعد بیا به دې مړي له دا سر او دا ګیره دا به له په صابون باندې کلک کلک وینځي چې دا وشو د دې نه بعد به مړي داسې په اړخ باندې سملی او ښې طرف به ورله بره کړي او ګس طرف به ورله لاندې سملی لاندې راولي او دا بره طرف د سر نه خپو پورې دا به ورله ښه مزېدار ووینځي صابون به ورله ورکړي چې لاندې پورې اوبه ورسي چې دا طرف وشو اوس به په دې بل طرف واړی دا ګس طرف به ورله بره کړي او ګس طرف به لاندې پورې وینځي اوبه به پرې واچي چې دا طرف هم شو اوس به مړي لږ شان اوچت کې داسې خپه به ورته کېدی یا به ورته لاس ونیسي او په دې خېټه به ورله نرۍ لاس راکاږي زور به نه ورکړي دا د نارینه د غسل طریقه م ده او د زنانه د غسل طریقه م
نو چې په ګېډه ولا نری لاس به راکاږي، ډېر زور به نه ورکوې ځکه دا مړی دی بې اختیاره دی، بیا ترې ګندګي خامخا روځي. نری لاس به راکاږي او بیا به لاندې لوټه ووایه که څه ګندګي ترې بار شوي هغه به پاکه کړي او هغه ګندګي به ووینځي، نور غسل به واپس نه راګرځي. بس دا د مړي غسل شو. اسانه طریقه ده. وروره د سړي پلار مړي دی بار ولاړي ماله چل نه راځي، زنانه مړه وي لورې وایي ماله چل نه راځي. دا خو 5 منټه کې یادېږي، دا زده کې که نه هغه وخت کې زده که خلکو نه هېرېږي ځکه مړې خور وخت نه چېرته بعضې په بعضو کورنو کې ډېر وخت بعد مړي وشي، نو هغه وخت کې لاړ شه چېرته عالم سره کښېنه، طالب سره کښېنه، چېرته معلمه ښځه وګوره هغې سره کښېنه، ورته وایه ما ته د غسل طریقه وښایه، غسل طریقه به راته وښایي. د دې نه بعد یې په تولیه باندې وچکا، په مساجدو باندې ورله خوشبو لګوه. مساجد چې کم ځایونه په سجده کې بنده په ځمکه لګوي 7 ځایونه دي، پنجې دي د دواړو خپو، دواړه پنډې دي، دواړه لاسونه دي مړوند پورې او تندې پوزه ده، په دې ځایونو ورله خوشبو ولګوه، کافور پې ولګوه. د دې 2 فایدې دي، د ټولو نه غټه فایده دا ده چې دا د الله د رسول سنت طریقه ده. بس چې د الله د رسول سنت طریقه ده بس دا د ټولو نه اعلی طریقه ده. دنیاوي فایده دا ده چې د مړي له حشرات نه راځي، کیرړي وغیره دا ورله نه راځي، که مړی پروت وي نو دا څیزونه ورله نه راځي. او چې مړی له اوبه تیارې نو سنت طریقه دا نه چې د بیرې پاڼې وګوره او هغه د بیرې پاڼې په اوبو کې واچوه او دا اوبه ګرمې که، خوټ کوې ما لږې ګرمې که، دا هم سنت طریقه ده. که د بیرې پاڼې نه وې داسې ګرمې که، خو که د بیرې پاڼې میلاوېدې نو دا سنت دی. یو ځای کې مړي له غسل ورکړی کېده نو د بیرې پاڼې راغلی وي، یو شیخ پکې وي لرې که لرې که دا فضول کارونه دي، الله دې وبخه دا سنت د رسول الله دی. عود مه بلوئ، دا زیاتی کار دی نه، دا سنت د رسول الله دی. چې کوم ځای کې مړي له غسل ورکولی کېږي چې هلته عود بل شي، خوشبو بله شي. اوس زمونږ دا عود خو خلکو له په سر دړ کړي، یا رب خو ښه عود استعمالوي، نو ښه عود وګوره. چېرته چا چې خراب عطر لګولي خلکو ته یې د مړو عطر دی لګولي، نو د دې مطلب دا نه چې مړي له به داسې عطر لګې چې خلکو له په سر دړ کړي، ښکلی عطر وله ولګوه، 5 والا عطر وله مه راوړه، جیب کې د سره ښایسته عطر دی مزیدار هغه وله ولګوه. دا خو نه، دا ضروري نه ده چې ته وله همدغه عطر ولګوه کم چې تا له کفن کې په 10 روپۍ شیشه درکړي، هغه چې څوک بوی کړي نو 2 ورځې په سر دړي. زمونږ خلک چې چېرته خراب عطر خراب خوشبو ویني دا د مړو عطر دي، نو څه مطلب مړې ته الله له لګي نو ښه عطر به ورله لګې، مزیدار د جیب نه شیشه روباسه او ښکلی عطر وله ولګوه. سپری پې مه کوه که الکوهل پکې وي، خو د دا 100 یو نیمو 100 200 سپریګانو کې الکوهل نه وي، ډېر ګران دي. نو که الکوهل والا سپری ده نو هغه پې مه کوه، خو عطر پې مزیداره خوشبو پې ولګوه، په کفن باندې ولا خوشبو لګوه. او د کفن نړوان دی کټ نه د ودو لوګې تاو کا، وی دا ولې وی دا د مړي عزت دی، اکرام یې دی.